و رضیه خور مولوي صاحب ښه دوستم مازغه نه لري دا څومره مازغه چې دغه دي دغومره اندازه کې د مار وخت خراب وي پوه شوې که ده مازغه درلودلی دا د سړي بچی وای نو ته خدای دغه خبرې دي دا اوس یې دی په ترکیه کې کوي یوه ډرته یې ده اوس سړی غلی سه وای شیخ فریده پټه خوله دې بهتري ده بس خوله بنده که مولوي صاحب سلام علیکم دا سړی داسې غږېږي یار یو خو ته سړی نه پېژنې د خدای بنده او جنرال صاحب په خیر په خیر په خیر جنرال صاحب لمبریک ټامي ده لمبریک ټامي دلته عکس لګولی د اول خو ته د دې د پروفایل عکس وګوره چې دې رزیل څومره غلط عکس لګولی ده بیا یې د خبرو ته راشه غواک شه ټوله ورځ منافقت شاباش شاباش دیوانه ما تو را میشناسم مولوی صاحب گوره محب برادر شما هم کوشش کنین که احترام کنین و مولوی صاحب دا زه پیژنم دا په وله زه پیژنم دا ټامي ده دا ټامي ده مه کوه ګوره مولوي صاحب ته څوک یې و مولوي صاحب و جنرال صاحب ولې بندي شوی چې زه ټامي یم بندي څوک شو یو دقیقه محب صاحب نو زه مجبوره یم چې تا لاندې کوز کما مولوي صاحب اینو داو میزنن مولوي صاحب اینو داو میزنن نه ګوره یو دقیقه دغه سپیس ډېر خلک بیا ګوري بیا ریکارډ کوي بیا هسې د خبرو نه بې ځایه هغه جوړیږي جنرال صاحب ته موږ هم احترام لرو خیر یو جنرال صاحب د موږ د ټول د سر تاج ده او بندي کېدل په امارت اسلامي کې دا کوم پیغور نه ده امارت اسلامي که داسې یو څوک بندي کوي چې هغه د امارت اسلامي عضو وي غړی وي دا بیله خبره ده جدا خبره ده د خامخا راځي په دې کې نو د نظام یو مسؤل کس او جنرال صاحب خو نو ټول پیژني خو خیر زه وایم تر دې تیر سیم جنرال صاحب دلته خو هر څوک راځي خپلې خبرې کوي نو محب ورور هم خبرې کوي خیر د لیک حوصله وکړئ جنرال صاحب ورکې که دا ډېر جنجال خوند نه کوي ته ښایي ما میزبان که نو زه بیا د دای خبرې صحیح ده ته ما میزبان دا جنرال صاحب ته هم ستړي مسې وایم او محب صاحب ته دا وایم چې محب صاحب دولت د پلار حیثیت لري او پلار حق لري چې زوی په څه پیړوي تمام میزبان که مولوي او دا خبرې چاته مه کوه محب صاحب محب صاحب یې ګپه نه ځای سر یې ګپ څنګه یو دقیقه زه دغه هغه کومه ده زما کو هوسټ یا ما یو بل چاته لیږل دام ناوري جنرال صاحب دم دې واچو په ټولو اوس نو ټول بند شول ښه نصیر وروره تاسې باندې دم تاثیر نه کوي مهرباني منګه خو د جنرال صاحب مریدان یو مولوي صاحب دا مې مرید ده دا به مرید ده مولوي صاحب ستړی مه شه جنرال صاحب یو عسکري سلام ولا پرون خبر شوم بېګا چې له خیره راغلی خدای دې راوله جنرال صاحب ما فکر کاوه چې لندن ته به له خیره راځي درځم انشاءالله په خیره دا مې کړې ده ورور چې له خیره دروالو چې راسو لندن ته نو جنرال صاحب داسې ده د سوډان خواته هم راسه زه غریب خو په دې سوډان کې ورته پروت یم نو دا به څنګه هلته ګرمي ده ورکې که هغه توریانو سره مې نه لګېږي که نه درتللمه سوډانیان سوډان ډېر ښه ځای ده جنرال صاحب د توریان هم ښه خلک دي ګوره سوډان خو هم ښه ځای ده یاره زه تېر یم مولوي صاحب چې بیخي ملا تشبیه جنت مسیح سوډان نه مې ساته ولې دا ښایسته ملکو ته نه ځم سوډان کې اوس هم خلک اوربشې خوري بس جنرال صاحب ته دې الله شفا ورکړي الله دې جوړ کړي په موږ واقعا جنرال صاحب شخصا په ما خو ډېر ګران ده او د ډېر وخت ملګری یم ده د مبارزې ملګری یم ده واقعا سرلاری د دې مبارزې و نو اوس ځینې وروڼه ورسره په جنجال کې راوښتي وي کله ناکله زه وایم دا جنجالونه په درد نه خوري نه جنرال صاحب ته پکار ده چې له دې کشرانو مبارزینو سره ځان په جنجال کې واړوي هغوی خو کشران دي یا تازه مبارزې ته راغلي دي په هر حال هغوی ته هم پکار ده چې د جنرال صاحب احترام وکړي داسې امارت اسلامي جنرال صاحب احضار کوي یا بندي کوي یا نه کوي دا بیل حساب ده دا د نظام
خپل کار د ما نیسي بل نیسي هر څوک نیسي دا خو موږ مجبوره یو چې د سبا ما ته ووایي چې ته په کار یې یا ته تا باندې یو شک ده یا تا باندې کومه خبره ده ځکه د په افغانستان کې نسي د نړۍ په هر سر کې یم زه به د خپل نظام ته ورځم ځکه دا د ما نظام ده دا د ما حکومت ده دا د ما مشران دي نو دا د هغوی کار ده دا نورو ته ضرورت نشته چې دلته راسي بیا جنرال صاحب ته ووایي چې ته ولې بندي سوې یا ولې دغسې سوې دا خو ډېر غلط کار دی ډېر غلطه خبره ده او جنرال صاحب هم باید ګزاره وکړي جنرال صاحب خو حوصله اوس داسې لږ مریض ده نو خامخا کله ناکله حوصله کمزوري کیږي او سخت هم د دا مبارزه چې کومه جنرال صاحب وکړه باور وکړئ دا ډېره سخته مبارزه وه په دې کې دا د سړي په دې د چا خبره ده د اعصابو باندې ډېر سخت تاثیر لري ډېر بد تاثیر لري ځکه تر ټولو سخت دا یې چې یو سړی درته راسي او درته ووایي چې تا خور تا مور تا ناموس تا دغه تا دغه تا دا نو بیا ډېر سخت زور غواړي ما باندې دا تیر سوي دي ما دغه شخصي مسیجو کې چې دوی کومې کنځلې توهینونه سپکې سپورې دا جنرال صاحب ته خو په میلیونونو دغسې یعنې کنځلې سوي دي دغسې توهینونه سوي دي نو ښه سم لایف به روان وي مثلا مخ اوس خو ښه سول ډېر دومره د هغه نسته بس یو سړی به درته راغی وچ په وچه به درته خور دی مور دی ناموس دی او دا او دا 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 نو سړي به ځان سره ویل چې خدای پاکه اوس دې ته ما څه تاوان وررسولی و څه بده خبر مې ورته کړې وه څه مشکل دې څه و مثلا نو ډېر تاثیر کوي باید موږ یو د بل ډېر احترام وکړو یو بل ته ډېر سختې ورځې چې څوک د چا باید یېرې نه کړي نو د جنرال صاحب که نن یوه لیکنه کوي یا بل څه کوي موږ کولی سو چې جنرال صاحب سره خبره وکړو جنرال صاحب ته ووایو یا د خپله نظام کولی سي چې جنرال صاحب سره په بعضې مسایلو کې یو څه ناڅه خبره کړې وای او تشویق کړی وای دا نسي سړی راونیسه او بوزه دلته بیا یو بل راځي بیا جنرال ته پیغور ورکوي چې ولا دا بندي ده او دا هسې د ولې بندي سوې اوس بندي سوه دا خو بده خبره نه ده ځکه دا خپل نظام ده نو چې یو سړی د نظام جنرال او دغه نظام یو چا ته خپل احترام ورکوي همداسې هم بیا کېږي چې یو ورځ دا نظام بندي کوي هم او په امارت اسلامي کې دا یو عادي خبره ده موږ د امارت اسلامي سره بلد یو د نظام سره هم کلونه کېږي چې د همدغه نظام تر چتر لاندې موږ ژوند کړی ده د نظام کې موږ کار کړی ده دا د امارت اسلامي یو عادي هغه د سیاست ده شهید ملا دادالله په امارت اسلامي کې یو ډېر قوي قمندان و او د مخالفینو په مقابل کې داسې یو قمندان و چې کوم میدان ته به ورغی بس هغوی به همداسې منډې وهلې یعنې ده به جنګ لا نه و شروع کړی ما خپله داسې حالات په وخت کې اورېدلی ده چې څنګه به دی میدان ته حاضر سو هغوی به په مخابرو کې چغې والې چې دادالله راغلی ده بس تېښته کوئ تښتئ داسې یو قمندان و په یو وخت کې امیرالمؤمنین ورته امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله هغه ورته په قهر و شهید ملا دادالله یې راوغوښتو خالص الله یې کړو هر څه یې ورنه واخیستل یعنې غټ قوت ورسره و او قرار یې په کور کېناو هغه مې یوه خبره ولاکه کړې چې یا دې زه ولې خالص الله کړم یا دې ولې ما نه اصلحې واخیستلې بیا هغه نه وروسته یې بیرته بیا د باغ داود فرقه ورکړله یعنې له یو غټ وظیفې نه یې راواخیستې او فرقه خو داسې وړ شی د دومره غټه هغه نه ده د کابل کې د باغ داود فرقه یې ورکړله بیا مې هغه ونه ویل چې زه دا نه کوم یا داسې زه یو داسې یو قمندان یم نو دغسې مسایل یعنې په امارت اسلامي کې عادي دي چې دا راونیسه دا بندي که ډېره پوښتنه وکړه دا ځکه دا یو اسلامي شرعي نظام ده دا ځینو خلکو ته نه معلومیږي دوی ته ډېره عجیبه ښکارېږي چې دا خو د تیر نظام کې دا عادتونه پیدا سول ولا پلانکی نیولی ده ولې نیولی او شور جوړ سي دا وسي هغه وسي دا په امارت اسلامي کې ډېره عادي خبره ده ډېر داسې مجاهدین ښه تکړه مجاهدین احضار سوي دي نیول سوي دي او خامخا دا به کېږي نو دا دومره مهمه خبره نه ده انشاءالله چې دغه وروڼه باید دغسې کار ونه کوي چې مبارز وي او بیا بل ته ووایي چې ته ولې بندي سوې یا ولې ونیول سوې
چې موږ دا نظام بندیان نه کړي، دا نظام که په موږ کې یو غلطي هغه یې راته ونه ښیي نو بیا به څوک موږ ته وایي؟ دا نظام د موږ داسې ده لکه مور او پلار، دا مشران، دا د امارت اسلامي، دا د موږ استادان دي، دا د موږ مشران دي، هم د جهاد استادان دي، هم د علم او د درس استادان دي، او هم د مور او د پلار حیثیت راته لري. نو که دوی موږ ته سمه لار راونه ښیي نو بیا به څوک راته وایي؟ او دا اوس موږ دومره په جرأت غږیږو او راځو دلته په خپل نظام کې د هر چا په خوله کې ورولویږو، خو دا خو د دوی له ادرسه غږیږو، دوی موږ ته د اجازه راکړې ده، دوی موږ ته د حیثیت او شخصیت راکړی ده چې موږ دلته غږیږو. چې دا نظام نه وي نو موږ ته خو چا د ژوند حق هم نه راکوو. چا را خلکو راته ویلي یا به مړه کېږئ یا به زندان ته ځئ، بله لار نسته، د خپل کلي کې ولاکه چا پرېښولو. داسې یو حالت راغلی و. و نن چې دغه حالت د دې نظام له برکته راغلی دی، د قربانیو له برکته راغلی ده. نو هیله ده دا نوي ورونه او خویندې او ټول چې دا مبارزې ته راغلي دي، موږ تاسو ته ډېر احترام لرو، ستاسې مبارزې ستایو، خو دومره هم لکه افراط مه کوئ، دومره هم په دې مبارزه کې داسې مه کوئ چې تاسې په یو غلطي باندې یو څوک راواخلئ بس هغه ته توهینونه کوئ، هغه ته سپکې سپورې وایي. زه خپله جنرال صاحب ته ډېر زیات احترام لرم، که نه ما سره څو ځله داسې به راغلي جنرال صاحب ما نه خفه سوی یا به داسې یو شی پیښ سوي چې حتی زه به په دې پوه سوی یم چې جنرال صاحب د ما په مقابل کې یا یو څه کړي یا نه کړي، خو ما تر اوسه هم د جنرال صاحب ته یوه داسې خبره نه ده کړې، ځکه ما یې سختۍ لیدلي دي چې ده څومره زحمت تیر کړی ده، څومره سختۍ یې تېرې کړي دي، په څومره سختو حالاتو کې دا مبارزه مخته وړې ده. دا داسې وړه خبره نه وه چې یو چا دې غږ پورته کړی وای او داسې غږ پورته کړی وای چې په لوڅ مخ دې مخامخ راغلی وای او مبارزه دې کړې وای د یو داسې دښمن په وړاندې چې هغه ډېر مغرور او ډېر کبرجن او ډېر سخته ظالم دښمن و. دا خو داسې وړه خبره نه وه. اوس خو آزاده فضا ده، هر سړی چې راځي بس ډار نسته، وام نسته، هر سړی راځي، مبارزه اسانه خبره ده. اوس کومه مبارزه کومه سخت کار نه ده. وخت چې سخت و هغه وخت مبارزه وه، هغه وخت باید موږ د چا دغه ښه هیر نه کړو، ځکه هغه به له الله سره کړي، خو موږ هم باید احترام وکړو. نو ډېره مننه کوم دغه ورونو نه بیا هم هیله کوم چې جنرال صاحب سره ډېر خیال کوئ او خیر ده که جنرال صاحب یوه تېره او زیاته هم کوله نو موږ او تاسې باید ورته دومره هغه ونه کوو، توهین ورته ونه کوو. په هر حال نوبت به ورکړم نورو ورونو ته. سعادت صاحب تاسې ته راځمه، رضیه خور د تا لاس اوچت ده، که غږ لرې نوبت دی د رضیه.